د شمال رادیو کرنٹ افیر مینوالو السلام علیکم. زه صلاح الدین ایوبی او تاسو ته چې په سکرین باندې دا کومه ویډیو ښکاري نو دا سعودي عرب ریاض دی او په ریاض کې بیا ریاض سبزي منډی ده. دې منډی ته ډېر اغوستونکي راځي او قسم قسم سبزیانې او قسم قسم فروټ د دې څخه نه وړي. په دې سبزي منډی کې کم قسم فروټ میلاویږي، څه قسم سبزیانې میلاویږي او فصل نرخ میلاویږي. نو دا ټول درته په دې ویډیو کې وایو. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. که بیا راشو د صفایي طرف ته نو صفایي خو ماشاءالله ډیر زیات خیال ساتي. زما دا یو پیغام د ټولو پښتنو دپاره چې د صفایي ډیر زیات خیال ساتئ. ښه اوس به راشو چې په دې سبزي منډۍ کې د فروټو څه نرخ دی او د سبزیانو څه نرخ دی. په دې ویډیو کې تاسو ته چې دا کمې تربوزې ښکاري نو دا یو تربوزه په 10 ریال باندې، مڼې کیلو په 15 ریال باندې او کیلې په 1 ریال باندې 2 کیلې او دغه شانې پسې نور ډېر ګڼ شمېر فروټ دي، ټول ډېر په ښه قیمت سره میلاویږي. که راشو بیا د سبزیانو طرف ته نو سبزي کې ټماټر په 2 ریاله باندې کیلو، پیاز په 3 ریاله باندې کیلو، الوګان په 15 ریاله باندې دړۍ، بادرنګ، ګاجرې او دغه شانې پسې مولی په 2 ریال باندې کیلو. دا یو شارټ کټ ویډیو په سعودي عرب کې د سبزي منډۍ. اوس ماله راکړئ اجازت او ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ.